د وطن دشمن خبره کوله پښتانه که څوک ځواب ورکوي که نه ورکوي مونږ یې ورکوو خپله کې ورکوو خو د خپل پښتون خبره کوي لیکن مونږ غلي شو چې خیر د ورور ملای د ورورولۍ په اساس به مونږ د دوی سره رانجه نه کوو پي ټي ایم کله هم د ترسې په سر رانجه نه کړي خو چې پښتون وطن ته چا لاس ورړي دي د رانجه کړې ده داسې جګړه کړې یا دا ګیله نه کوي چې ستاسو لهجې ترخې دي ستاسو کیسې ترخې دي لهجې نه که اوس په ورسېدلو بیا به نور تریخ ماحول هم ته ووینې د پي ټي ایم خلک دا کمزورې خبرې نه کوي ژوند کوو ښه ډاډه په ننګ او په غیرت یې کوو او د خپلې خاورې دفاع کوو یاد ولره د روانور پایار د هر پښتون په فکر کې پروت دی د روانور خلاف ثبوتونه د هر پښتون په مازغه کې پروت دي موږ په لاس کې نه وو د عدالت د باجوړ په لاس کې وو هغه ظالمان وو هغه جابران وو هغه زما د وطن او د قام دشمنان وو اختیار یې د په لاس کې وو هلته که ما نه شو ګټلی خو د ده فکر ما ګټلی دی وطن زموږ دی او خوندونه پې بل اخلي او ما په خپله خاوره کې دی غلام ساتي هغه خلک چې موږ په پښتونخوا وطن د ده اختیار دی هغه هلته یو انچ ځمکه نشته دی او زموږ وطنونه دي زموږ ځمکې دي هلته پي ټي ایم هغه تحریک دی چې هغه تا ته یره نه درکوي هغه د خپل وطن دپاره تا ته بهادري درکوي هغه تا ته زړه درکوي هغه د زړه ورکوي چې د خپلې خاورې وګټه پي ټي ایم شو چا د دغې قام تحریک دی ګنې وګورئ چې په دې 15 کاله کې د دغې تحریک نقصان چاته روان دی او ګټه چاته روانه ده او پي ټي ایم څخه کرسۍ سیاست نه کوي پي ټي ایم د ځان د جوړولو سیاست نه کوي پي ټي ایم د قام د جوړولو سیاست کوي پي ټي ایم د دغې وطن د هر وګړي د عزت په خاطر رانجه کړې ده خو په پاکستان کې چې څوک د کرسۍ نه وغورځوي بیا به د فوج مخالفت کوي چې دا خو ظالم دی ګور یو خبره وایم دا صرف د یو پارټۍ نه د هر بنده ریکارډ دی پښتانه نور نه یریږي د دې نه چې څوک به څه وکړي خو موږ هغه ورځ ستاسو جمهوریت ولیدو چې افغانان ماشومان د څلورو کالونو بچي هم تاسو په جیلونو کې بند کړي وو دا کوم انساني حقوق وو د صبراشه زه به د هغو قبرونو ته ودروم چې کوم دېګې راوانور کړي دي زه به د هغې افریدیانو د افریدي کور ته ورولم چې دلته یې ژوندی سېدلی وو زه به د هغې بچوړیانو ته ورولم چې دلته یې په دې کراچۍ کې د مړه کړي وو بتې پې اخیستې وي زه به د په سلګونو داسې کسانو سره ملاو کړم جج صاحب چې د هغو نه یې بتې اخیستې دي چې زه به د هلته د جیل نه خلاصوم چې د 4 لکه 10 لکه 20 لکه روپۍ د نقیب شهید د پاره چې کوم هلې ځلې شروع وې د پاکستان د فوج چیف آف آرمی سټاف د نقیب شهید کور ته ورغی او هغو ته یې د انصاف یقین ورکړو چې موږ به تاسو ته خامخا انصاف درکړو په دې بنیاد باندې د نقیب شهید کورنۍ د نقیب شهید لپاره دومره کمپین وکړو دومره غږ پورته کړو چې ټول خلک د نقیب شهید په اړه ولاړ دي د روانور په اړه هېڅوک نه دي ولاړ همدغه هلې ځلې وې چې روانور بې ګناه دی او جج صاحب راشه زه به د هغو قبرونو ته ودروم چې کوم دېګې راوانور کړي دي زه به د هغې افریدیانو د افریدي کور ته ورولم چې دلته یې ژوندی سېدلی وو زه به د هغې بچوړیانو ته ورولم چې دلته یې په دې کراچۍ کې د مړه کړي وو بتې پې اخیستې وي زه به د په سلګونو داسې کسانو سره ملاو کړم جج صاحب چې د هغو نه یې بتې اخیستې دي چې زه به د هلته د جیل نه خلاصوم چې ته 4 لکه 10 لکه 20 لکه روپۍ راکړې زه به د دغو پښتنو سره او د انصاف چې کوم یو قتل وشو په دا باندې آیا د پاکستان عدالتونه او د پاکستان ججانو ته شرم نه ورغی د پاکستان واکدارانو ته شرم نه ورغی تا خو روانور خلاص کړو تا وویل چې د روانور خلاف موږ ته ثبوت نه دي میلاو شوي یاد ولره د روانور FIR د هر پښتون په فکر کې پروت دی د روانور خلاف ثبوتونه د هر پښتون
په مازغه کې پروت دي ته کله هم دا مقدمه زموږ نشه ګټلی ته په هېڅ صورت باندې راوانور ته دا رعایت خو تا ورکړه خو پښتون قام وایي په تاریخ کې نه روانور هېري نه د روانور په حمایت کې چې کوم د پاکستان عدالتونو یوه ظالمانه فیصله وکړه نه به هغه هم نه هېره شي او په وخت راتلو سره به د دې پوښتنه کېږي. محترمو د ملي شهید ارمان لوڼي خبره کوو. ارمان لوڼي د دغه خاورې او د دغه وطن لپاره یې امن غوښتلو. ارمان لوڼي یو پرامن انسان و. ارمان لوڼي د عدالت او د انصاف خبره کوله. بیا څه وشول؟ په 2 فروری په لوهلایي کې رای شهید کړی شو. چې کله یې رای شهید کړو بیا یې FIR نه درج کولو. یو خبره د ټول واضحه واوري، دا ملي شهید ارمان لوڼي دوی کوم شهید کړی دی د دغې وجه تشدد و په ارمان لوڼي یې کړی و، بله هېڅ وجه د ده د شهادت نه وه. په ده باندې ظلم جبر او تشدد وشو، په جبر او په تشدد یې شهید کړلو او بیا یې FIR نه کټ کولو او بیا د FIR لپاره چې کومو پښتنو احتجاج وکړو په هغو پښتنو یې FIR کټ کړو. خو د ارمان لوڼي FIR یې نه کټ کولو. بیا د سینټ او د پارلمنټ پره کیسه لاړه، بیا څه مشکله FIR کټ شو او بیا تر نن ورځې پره د ارمان لوڼي یو قاتل هم نشو ګرفتار. نه راوانور جیل ته واچېدو، نه د ارمان لوڼي شهید چې کوم قاتلان دي هغه جیل ته واچېدل. دوی څه وایي؟ دوی وایي دوی دا ملزم دی، په دې لا ګناه ثابت شوی نه دی، په دې لا جرم ثابت شوی نه دی. ای زما د وطن خلکو راځئ په دې خبره وکړو چې په چا جرم نه وي ثابت هغه ته به جیل څوک نه ورکوي. نو دا ریاست دې موږ ته ووایي چې د PTF ملګري چې دی جیل ته واچوي آیا په ده باندې یو ځل جرم ثابت شوی وي دې جیل ته اچوي که نه FIR روان وي هېڅ جرم نه وي ثابت او ته بیا هم جیل ورکوې. دا امن غوښتونکو ته خو د جیل ورکړو حالانکې په هغه هېڅ نه و ثبوت. هغه قاتلان چې په هغو د سرکار خپل ریپورټ جوړ و هغه د تر نن ورځې پورې نه کړل بند. نو راته ودې ښایي چې دوی وایي چې تاسو د ریاست مخالف یئ. نو راته ودې ښایي په دې اعمالو کې چې ریاست زموږ مخالف دی که موږ د ده مخالف یو. ریاست په ښکاره دښمني کوي، په ښکاره مخالفت کوي، په ښکاره وژل وکړي او بیا د دغې وژلو پر شا په عدالتونو کې ناانصافي وکړي. زموږ مرګونه ایکسټرا جوډیشل کېږي، یعنې د عدالت نه ماورا کېږي. نو زموږ سره بې انصافۍ پرو جوډیشل یعنې په عدالت کې دننه کېږي. داسې حالاتو کې موږ پښتانه دلته د صبر او د زغم لمن نیولې ده او دوی ته لام پاسخونه کوو. محترمو دا یو بدترین وخت دی. پښتانه یو لوی کار د ژوند د تېرولو دپاره هېڅ اسره نه لري. دوی د پردو لسونو ته اچېدلي دي. نو لہذا په داسې وختونو کې به موږ خپل ملي اتحاد ژوندی ساتو. خو یو خبره کومه، ارمان لوڼي شهید شو، ارمان لوڼي شهید شو، خو کم سے کم زموږ سترګې د ده روح ته چږې دي. ولې چې ارمان لوڼي د کوم فکر دپاره د کوم فکر د خوارولو دپاره او د کوم مقصد دپاره قرباني ورکوله، کوم فکر یې په ولسونو کې خوارول غوښتل دی نشته. خو موږ د ده وفادار ملګري یوه ورځ هم په کور نه یو ناست، هغه د ده میشن مو اخیستی دی. کلي په کلي ګرځو، هغه فکر خوارو، هغه مقصد ته ځان رسوو. ٹھیک ده په عدالت کې موږ خپل شهیدان نه وګټل، ځکه هم چې عدالت زموږ په لاس کې نه وو، عدالت د باجوړو په لاس کې وو. هغه ظالمان وو، هغه جابران وو، هغه زما د وطن او د قام دشمنان وو. اختیار یې د ده په
لاس کوو هلته که ما نسو ګټلی خو د ده فکر ما ګټلی دی د ده مقصد ګټلی دی مونږ ده چې د څه لپاره قرباني ورکوله د هغې لپاره هلې ځلې او کار مو ګټلی دی نو تاسو ګواهي وکئ چې آیا هغه فکر مونږ په مخ بوتلی دی که پر شا تللی دی هغه فکر باندې مونږ نن ولسونه نور هم زیات راټول کړي دي که رانه کم شوي دي هغې فکر دپاره مونږ یوه ورځ هم چټي کړې ده که نه لګیا و هر وخت یو ځای یو بل ځای ګرځول نو لهذا ریاست خو ظلم وکړه خو البته تحریک د خپلو شهیدانو سره وفادار دی د هغو ملګرو سره وفادار دی چې څوک د دې تحریک لپاره ګیر تېروي او په بندیوان وي محترمو زه راځم اوس د کراچۍ پښتنو نه یو څه سوالونه کوم دلته په یو څه خبرو ځان سره کوو دا ټول هغه خلک ناست یئ چې تاسو د پښتونخوا وطن د یو سیمې سره تعلق لرئ ما ته تاسو وښایئ ستاسو په وطن کې د څه شي کمي وه چې تاسو دلته راغلي یئ ستا په وطن باندې کوم ښکلی وطن نه دی هغه په هغه کې مدنیات نشته په هغه کې وسایل نشته په هغه کې اوبه نشته په هغه کې ونې نشته په هغه کې میوې نشته په هغه کې سبزیان نشته په هغه کې کمی نه تشته چې ته دلته راغلی یې نن مو زه په دې باندې به بیا خبره سره کوو زه هر کال چې راشم دغو مسافرو ته دغه خبره کوم چې وجه څه ده چې تاسو دلته راغلي یئ محترمو دا وجه نه چې ستا په خاوره ده څه کمي ده په سیند نه پنجاب نه یک دنیا په هر ګوټ ته زیات مدنیات زیات د ژوند د تېرولو زیات د کاروبار د کولو او زیات قیمتي سامان ستا په خاوره پروت دی خو بیا ولې داسې وشول چې ته مجبور شو خپل وطن ته لاړې نن په هغه بیان کوو محترمو پښتونخوا وطن کې سره زر دي بویا محمد خیل کاپر او سره زر نه ډک دی وزیرستان د چرغوزو وطن دی که ته ګورې نو تر ټولو خوږه امرود په دې ټوله خطه کې په کوهاټ کې دي تر ټولو خوږه مالټه به په ماراکند کې وي تر ټولو خوږ امرود به زه مېوې یادوم تر ټولو خوږ انار به تر ټولو خوږ انګور تر ټولو خوږ سیوان دا ستا په خاوره دي بیا تر ټولو قیمتي لرګي ستا په خاوره دي دا د دیار د وطنونو خلک دی دا تر ټولو قیمتي ونه چې کومه ده چلغوزا څنډوزي هغه ستا په خاوره پراته دي یا د خاورې لاندې خبره کوم د خاورې لاندې دا ماربل پراته دي په دې خاوره کې نیفرایټ پراته دي په دې خاوره کې کرومایټ پراته دي په دې خاوره کې کاپر دی په دې خاوره کې سره زر دي په دې خاوره کې کویله ده په دې خاوره کې ګیس دی په دې خاوره کې پټرول دي د دې خاورې اوبه دي دا خاوره بجلي پیدا کوي ما ته وښایئ بل په کوم وطن چې تاسو د خپلې خاورې نه پسې راغلي یئ آیا په هغې وطنونو کې دا هر څه شته نشته دی نو ستا وجه څه ده چې دا پرېښی دی په هغه خبره کوو ورو ستا په بجلو باندې د بل چا قبضه ده ستا په وسایلو د چا قبضه ده ستا په ګیس ستا په تیل ستا په بجلي ستا په کاپر ستا په کویلې ستا د غرونو په ځنګلونو ستا په لرګو هم تر دې چې ستا په وینو باندې چا قبضه کړې ده هغه یې د خپل ځان لپاره استعمالوي نن د پنجاب ټولې فکټرۍ زما د وطن په اوبو جوړه بجلي باندې چلېږي نن د پنجاب ټول چې د کوم زراعت پای پکې دي زما د وطن اوبه یې ورته ګډې کړې دي نن په شمالي وزیرستان کې به تاسو اورېدلي وي د دې لوی ذخایر چې راووتل سیده یې پایپ پنجاب ته تېرولو د بنو خلک ته د خدای پاک همت ورکړي چاپېکونه یې وباسل نن ورته کوو خپل وسایل نو لهذا ستا د وطن هر څه یې نیولي دي چې کله ستا د وطن په هر څه قبضه وکړه نو ته په خپل کلي کې بېروزګاره شولې کنې ستا خو د کاپر او د سرو زرو د ماربلو کاروبارونه وای دا په سیند او په پنجاب کې څه وکړل بیا یې ته مجبور کړې چې د خپل وطن نه وځې د ده وطن ته ورشې چې کله د ده وطن ته راغلې هغه وطن چې ستا په وینو ستا په وسایلو جوړ شوي وو چې هغو قامونو وطن ته راغلې بیا یې تا ته سپک وکتل بیا ته په هغه خاوره ذلیل کړلې بیا روانور دې درته وساتل بیا یې ته ووژلې بیا دې چې په نورو ښارونو کې کومې خولې تویولې هغه خولې هم هغه مزدوري باندې جوړ
پیسې یې هم تا نه یوړلې کله به د ستا د کور نه یو سړی وتښتولو کله به څوک درته مړ کړه چې پیسې راکړه کله به په تڼه کې نیولی وې هغه یې هم تا سره دا کوم ژوند دی آیا تاسو خپل راتلونکي نسلونه دې ژوند ته پرېږدئ چې دوی د داسې ذلیل وي داسې د خوار وي داسې د څوک د ویښتانو نصیبه کوي دی په روډونو څوک دی په خوره نصیبه کوي دی په روډونو تاسو خپل راتلونکي نسل ته تیار وي چې هغه دا ماشومان به لویږي او د دوی مستقبل د دغه وي دا کوم عقل دی لہذا خبره په دې کوو اوس ستا په وسایلو باندې کار نه وشو ستا په وطن په جنګونو کې ستا په وینو تویولو کې ډالر ګټل او اوس پې عادت شوی دی اوس اموخته شوی دی په ډالر باندې او اوس یو ځل بیا ستا خاوره ته جنګ راوړي ستا خاوره په جنګ باندې دا خپل ډالر ګټي دا ځان ته کاروبار جوړوي د دغو ټولو علاج څه دی دا ټولې خبرې خو دي خو بیا یې علاج څه دی محترمو قام ته یوازې مسلې یادول حل یې نه یادول دا هم اذان ته وشو ملګري کېنئ څوک پاس نه ما څوک پاس هم پاس وځي ما کېنئ دا ملګري چې روان دي هم تمې کېنئ هېڅ خبره نشته نو محترمو غرق او برباد وطن خلق په بل وطن هم برباد وي راځئ چې خپل وطن جوړ کړو راځئ چې د خپل وطن دپاره اتحاد وکړو په خپله خاوره مو هم څوک ذلیلولی او په پردۍ خاوره مو هم څوک نشي ذلیلولی وطن زموږ دی او خوندونه پې بل اخلي او ما په خپله خاوره کې دی غلام ساتي هغه خلک چې نن په پښتونخوا وطن د دی اختیار دی د هغه هلته یو انچ ځمکه نشته دی او زموږ وطنونه دي زموږ ځمکې دي هلته موږ د خپلې خاورې مالکان یو خدای راغلی دی مالک یې ځان جوړ کړی دی او موږ یې په خپل ملکیت کې درنه غلامان کړي یو نو لہذا د دې لپاره به یو اتحاد وي او اتحاد هم د مقصد لپاره به وي محترمو پي ټي ایم هغه تحریک دی چې هغه تا ته یره نه درکوي هغه د خپل وطن لپاره تا ته بهادري درکوي هغه تا ته زړه درکوي هغه د زړه ورکوي چې د خپلې خاورې وګټه د خپل وطن وګټه هغه تا د خپلې خاورې لپاره ودروي پي ټي ایم شوچاله دغې کام تحریک دی دنې وګورئ چې په دې 15 کاله کې د دغې تحریک نقصان چاته روان دی او ګټه چاته روانه ده دا د دغې کام مشترکه تحریک دی د دغې دپاره او پي ټي ایم چې د کرسۍ سیاست نه کوي پي ټي ایم د ځان د جوړولو سیاست نه کوي پي ټي ایم د کام د جوړولو سیاست کوي پي ټي ایم د دغې وطن د هر وګړي د عزت په خاطر رانجه کړې ده ما محترمو چا په صفات نه وایو خو په پاکستان کې چې څوک د پرسې نه وغورځوي بیا به د فوج مخالفت کوي چې دا خو ظالم دی ګور یو خبره وارو دا صرف د یو پارټۍ نه د هر کوم دغه ریکارډ دی د هر کوم دغه خو یو فرق صرف وایو پي ټي ایم کله هم د پرسې په سر لانجه نه دی کړې خو چې پښتون وطن ته چا لاس ورړي دي لانجه کړې ده دا څه جګړه کړې د خپلې خاورې په دفاع کې به د خپل تحریک مضبوط کوي او په دې تحریک کې موږ توقع لرو د دې وطن د هر وګړي نه هغه په هر بند کې وي موږ توقع نه لرو چې دا د هر چا خپل دی پي ټي ایم د دې وطن که د کومې سیمې سره هم څوک تعلق لري که د کومې قبیلې سره تعلق لري او که د کومې پارټۍ سره تعلق لري دا به موږ د ټولو خیال ساتو موږ د ټولو یو موږ د ټول قام خیال ساتو موږ ملي فکر لرو په هغه باندې خلک راټولول غواړو دو په داسې وخت کې چې پي ټي ایم ناره پورته کړه نن پښتون قام ته یو
غږ کوو پیغام ډېر درته خوشحال یو موږ د پښتون قام نه ډېر خوشحال یو چې یقینا زموږ ملګرتیا یې وکړه یقینا په شکل کې دوی ملګرتیا وکړله اوس چې کله موږ اتحاد وکړو کله زموږ ملګري پاخه شول کله د پښتون قام یو ځای ته ورسېدلو تاسو بېغمه شئ تاسو به د چا هم غلامان نه وئ تاسو به د اکا ژوند تېروئ د اکا خپله خاورې باندې به ژوند کوئ دا امکانات نشته چې پښتانه به نور غلامان پاتې کېږي پښتانه نور نه یېرېږي د دې نه چې څوک به څه وکړي زه یو کیسه ته حیران یم آیا داسې خلک شته چې هغه د مرګ نه یېرېږي زه رښتیا حیران یم په کوم جواز خلک د مرګ نه یېرېږي آیا چې ته د مرګ نه ویېرېږي ستا ژوند زیاتېږي په دې ته به نه مرې بیا که څوک ویېرېږي هغه نه مري څه ثبوت شته داسې چې څوک یېرېږي هغه مري نه د یېرې والا خو د مرګ په ورځ چې کومه مقرره ده په هغه ورځ هم مړ وي او هره ورځ هم مړ وي لہذا ژوند کوو ښه ډاډه په ننګ او په غیرت یې کوو او د خپلې خاورې دفاع کوو قرباني چې د تحریک ملګرو ته کله هم راغلې ده ښه په خندا یې تېره کړې ده کله هم د تحریک ملګري د قام دپاره په قربانو باندې نه ځانونه ستړي محسوس کړي دي نه د هغونه یېرېدلي دي علي وزیر چې د جیل نه راووته هم هغه خبره وه چې کومه په جیل نه اول کوله حنیف پښتون په جیل کې ناستی موږ سره احساس دی حنیف پښتون به هم داسې راوځي لکه علي چې راووتلو هغه هم خو یو خبره کوم د 3 کالونو نه هلته خپل جیل کې ناست دی یو څوک دې ثابت کړي چې حنیف پښتون یوه کمزورې خبره هم صرف کړې ده دا د پي ټي ایم خلک چې دا کمزورې خبرې نه کوي دا صرف خبرې نه دغو په جیلونو باندې دغې د جیل مخته ثابته کړې ده دغې د جیل دننه ثابته کړې ده د ګولیو مخته زما د تحریک شهیدانو ثابته کړې ده چې ولاړ وو ارمان رومي عارف د خړ کمر او داسې نور شهیدان دا په هر لحاظ سره خپلې وینې تویې کړې دي په خپل ځان مشکلات تېر کړي دي نو د تحریک په ملګرو داسې دوی دا خپل تحریک سره خپل ځان اخیر ساتي خو یو خبره کوو مسلې نورې هم دي په هغه هم خبرې کوو چې په پښتون وطن کې په اوسني وخت کې دا اتحاد ډېر لوی ضرورت دی پښتانه د جنګ د جنګور ته یې جنګ وردننه کړی دی پښتانه وژني په پېښور کې په پولیس لاین کې سل پښتانه په سل نه زیات پښتانه په یوه ورځ ووژل څه نتیجه راغله هېڅ نه د پښتنو وینه وه تویه یې کړله بس نور هېڅ نشته نه تحقیقات شته نه خبرې شته دی توی داسې وینې تویوي په داسې وختونو کې د اتحاد او د اتفاق ضرورت زیات وي زموږ ملګري به د هر هغې پیس نه د هر خبرو نه د هر هغې عمل نه ډډه کوي په شا کېږي به ځنې چې کوم ځای په اتفاقۍ سبب ګرځي زه صرف د تحریک ملګرو ته نه وایم زه د ټولو ګوندونو ملګرو ته هم وایم ځکه چې هغه هم زما د وطن خلک دي زه زړوره خبره ورته کولی شم چې دلته به اتحاد د دشمن پر خلاف کوو د یو بل سره به نه جنګېږو د دشمن خلاف به جنګېږو د دشمن دا پالیسۍ په اتحاد ناکامه کېدلی شي چې کومې ده دلته د جنګ راوړي دي په دې کې به زموږ ملګري ډېره مرسته کوي موږ به برداشت کوو ما ته پته وه چې علي وزیر را خلاص شو نو په اول ورځ باندې د ده ورځ به د ده یعنې علي وزیر د 18 شهیدانو کورنۍ ورته په انتظار وه هغه مور په انتظار ناسته وه چې خپل بچي خاوند او ورېرونه یې په ګولو شیندلو لیدلي وي نو ظاهره خبره وه دا د خوشحالۍ ورځ وه که لږ څه ګډوډي د چا د لاسه جوړېدله موږ به خیر ده بیا هم برداشت کوو چې هېڅ کې نه وي خو چې د وطن اتفاق وي موږ قربانۍ د دې لپاره کړي دي موږ جیلونه د دې کام لپاره تېر کړي دي ها که د وطن دشمن خبره کوله پښتانه که څوک ځواب ورکوي که نه یې ورکوي موږ یې ورکوو خپاک یې ورکوو خو چې خپل پښتون خبره کوي هغې نه موږ غلي شو چې خیر دی ورور مې دی د ورورولۍ په اساس به موږ د دوی سره لانجه نه کوو
په اوسني حالاتو کې د پښتون وطن باندې یو ځل بیا داسې ماحول جوړېږي چې 15 کسان به راولي هغه به 15 فایرینګ وکړي یا 15 دماکې به وکړي بیا به په دې نام باندې د پښتنو نیول د پښتنو وهل د پښتنو د اپریشنونو په نامه د بهر ملکونو نه ډالر او دلته د پښتنو په وسایلو قبضې او پایي په قانون کې زیات اختیارات دا به څوک حاصل کړي د دې کې به مخنیوي کوو او ډېر په مهربانه سره د سوات نه تر چمنو خلک راووتل هغې ټولو ته آفرین وایو خو ورسره ټوله دنیا ته یو اپیل کوو چې موږ خو د چا څه بد نه دي کړي موږ پښتنو د چا څه بد نه دي کړي ولې دنیا ټوله په یو اړخ شوې ده زموږ په خاوره جنګونه کوي زموږ په خاوره فسادونه جوړوي د امریکې او چین یا د پاکستان تر جنرالانو پره دې ټولو ته وایو چې نور د پښتنو د خاورې نه کلات شئ نور پښتانه خپل ژوند ته پرېږدئ نور پښتانه په امن باندې په خپله خاوره باندې د خپل اختیار سره دوی لږ یعنې ژوند ته پرېږدئ د دې لپاره به زموږ هلې ځلې هم روانې وي او هم ورسره دا مبارزه وي دلته کراچۍ په جیلونو کې چې کوم افغانان پراته دي ماشومان د 4 کالونو د 3 کالو ماشومان پراته دي محترمو دلته حکومت اوس په مرکز کې هم په صوبه کې هم دا هغو خلکو دی چې چا د انساني حقوق خبرې کولې موږ پیپلز پارټۍ ته نون لیگ ته یا د دوی اتحادیانو ته وایو چې تاسو خو د انساني حقوق خبرې کولې تاسو د جمهوریت خبرې کولې خو موږ هغه ورځ تاسو جمهوریت ولیدو چې افغانان ماشومان د 4 کالونو بچي هم تاسو په جیلونو کې بند کړي وو دا کوم انساني حقوق وو آیا هغه انسانان نه دي هغه د انساني حق نه لري دلته افغانان کدې خاوره ته راغلي دي دا د پاکستان پالیسۍ و افغانستان تباه کړو د هغې تباهۍ په نتیجه کې دوی راغلل دلته دوی سره مسله خو د دې ځای نه ورته پرې شوه او نن یې یوه هسپتال ته هم نه ورپرېږدي نو لهذا موږ دلته د صوبایي حکومت ته هم دا اپیل کوو د نور د دوی په دې خاوره باندې د افغانانو سره دا ناروا او بد چلند بند کړي او دلته د پښتنو د FWO په نامه باندې کله د کسټم په نامه باندې کله د رینجر په نامه باندې کله د پولیس په نامه باندې د پښتنو استحصال د پښتنو سره ظلم جبر باید نور بند کړي شي که دوی یې نه بند کوي هم زموږ مزاحمت به بیا دوی ته جاري وي بیا د دا ګیله نه کوي چې ستاسو لهجې ترخې دي ستاسو کیسې ترخې دي لهجې نه که اوس به ورسېدلو بیا به نور تریخ ماحول هم ته ووینې دا څنګه کېدلی شي چې ته د خپلو ډالرو دپاره زما د وطن زما د ولسونو وینې ته ویوې نو لهذا اتفاق اتحاد سره د خپل PTM جاری ساتئ بلوچ خواتین کو گزشتہ چند دنوں سے بلکہ مہینوں سے لاپتہ کیا جا رہا ہے اس خطے میں بلوچ خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس خطے میں مزید بدمزگی اور مزید بدامنی کا سبب بن رہے ہیں حالات لہذا حکومت پاکستان ہوش کے ناخن لے اور بلوچوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہے ہیں ان کو بند کر دے اور آخر کے پشپشم فروری با په میران شاه کې جلسه وي په 11 او 12 مارچ با په بلخ کې د PTM د ټولو عہدیدارانو 2 ورځې مسلسل تربیتي کنونشن وي په 19 مارچ په نورلایي کې د PTM جلسه ده 23 فروری ته په ټګرام کې د بټګرام د ولسونو له اړخه ولسي پاڅون دی او په کوهاټ کې ولسي پاڅون وي په 15 مارچ کې به په حسنخیلو کې پشاور کې وي په دې ټولو کې به PTM خطرات او مضبوط موجود وي